د مینه چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د پاکستان پر ضد جګړه کې پخوانیو سرتیرو هم له طالبانو سره مرسته کړې. ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر عکسونه خپاره شوي چې پکې ښکاري د خوست ګربز ولسوالۍ کې د پاکستان پر ضد د هوان مرمۍ توغولو پر مهال پخوانی سرتیری هم لیدل کېږي چې د طالبانو سره مرسته کوي ترڅو هدف په دقیقه توګه په نښه کړي. په همدې حال یو شمېر هیوادوال له طالبانو غوښتنه کوي چې له خپل ضده تیر شي او د هیواد ساتلو لپاره د یووالي او یو غږ جوړولو په موخه پخواني سرتیري هم خپلو لیکو کې راوړي. له یوې خوا به یې پوځ میلیشي او له بلې خوا به ګاونډیانو ته هم لوی سرخوږی جوړ کړي. کابل کې یو کس ځان ته اور اچولی. د کابل ښار په د مزنګ څلور لارې کې نن سهار یو سړي د اقتصادي ستونزو له امله د خپل 4 کلن زوی په مخ کې ځان ته اور اچولی دی. د سیمې خلکو د دغه سړي څخه اور مړ کړی او یاد کس روغتون ته وړل شوی دی. د کمیشنکارانو تود بازار. د پاکستان ویزه په تور بازار کې $800 ته ورسېده. د پاکستان د ویزو یو شمېر غوښتونکي وایي چې د پاکستان ویزې اخیستو لپاره قانوني لار نشته او د ویزې اخیستو لپاره د کمیشنکارانو بازار ګرم شوی دی. د پاکستان ویزې یو غوښتونکي دوشنبه د وري پر 9 له 8 ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان سفارت آنلاین نوملیکنه نه مني، په داسې حال کې چې په تور بازار کې دغه هیواد د ویزې بیه $800 ته رسیدلې ده. دوی وایي چې د پاکستان سفارت لخوا د قانوني ویزې غوښتنو ته نه رسیدنه په تور بازار کې د بیو د لوړېدو لامل شوي. د ویزې غوښتونکي د پاکستان له سفارته غواړي چې افغانانو ته د ویزو په ورکولو کې اسانتیا رامنځته کړي. له دې مخکې هم په ځلونو د پاکستان په سفارت کې د کمیشنکارانو د تود بازار په اړه راپورونه خپاره شوي وو، خو په کابل کې دغه هیواد سفارت تل هغه رد کړي دي. پنجشیر کې مقاومت جبهې سره د همکارۍ په تور د 15 کسانو نیول کېدل. د سیمې اوسیدونکي وایي بې ګناه کسان یې نیولي. په پنجشیر کې سیمه ییز چارواکي وایي چې طالبانو 15 کسان له مقاومت جبهې سره د همکارۍ په تور نیولي دي. د پنجشیر لپاره د طالبانو د والي ویاند ابوبکر صدیق یکشنبه د وري پر 18 له 8 ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل چې دا کسان د دغه ولایت له لومړۍ حصې ولسوالۍ نیول شوي دي. د هغه په وینا طالبانو لومړی ځل 3 تنه او په دویم ځل 12 تنه له مقاومت جبهې سره د همکارۍ په تور نیولي دي. خو په پنجشیر کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې طالبانو بې ګناه کسان نیولي دي. د دوی په وینا طالبان په ځلونو د سیمې اوسیدونکي په بېلابېلو پلمو نیولي، شکنجه کړي او ان وژلي دي. په تازه مورد کې طالبانو څه موده مخکې یو هټیوال په دغه ولایت کې له مقاومت جبهې سره د همکارۍ په تور ونیو چې د ډېرې شکنجې له امله یې ژوند وبایله. طالبانو د کورنیو چارو وزارت افسر قاسم قایم وواژه. د کورنیو چارو وزارت افسر قاسم قایم خپلوان تاییدوي چې طالبان ښاغلی قایم له نیولو او شکنجې وروسته وژلی دی. د ښاغلي قایم خپلوان پرون یکشنبه د وري پر 28 له 8 ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل چې طالبانو وروسته له هغې چې له قایم څخه وغوښتل خپلې دندې ته ستون شي هغه نیولی و. د دوی په وینا له نیولو وروسته د کورنیو چارو وزارت د دغه افسر له برخلیکه بې خبره و، تر دې چې طالبانو نن د هغه مړی د کورنۍ ته وسپاره. د ویلو ده چې ډګروال قایم د بغلان ولایت اندراب ولسوالۍ اوسیدونکی او په پوځي برخه کې زده کړې کړې وې. د ښاغلي قایم یو شمېر خپلوان وایي چې د قایم پر بدن د شکنجې نښې هم لیدل کېږي. اوس مهال اندراب د طالبانو سره د مقاومت جبهې د جګړې له ډګرونو څخه دی. په تر ټولو تازه مورد کې طالبانو د نښتو له امله په دې سیمو کې مخابراتي شبکې پرې کړې دي. د 15 کلن پاسپورت د ویش په برخه کې محدودیت راغلی دی. د پاسپورت ریاست له لوري په خپرې شوې اعلامیه کې راغلي له دې وروسته 15 کلن پاسپورتونه یوازې هغه کسانو ته ورکول کېږي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي. سرچینې کاږي هغه کسان چې عمرونه یې له 15 کلونو لوړ دي له دې وروسته د 15 کلن پر ځای باید 10 کلن پاسپورتونه واخلي. د افغانستان پاسپورت ریاست په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. پاسپورت ریاست داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې لا هم د افغانستان د پاسپورت ریاست چارې منظمې نه دي. د پاسپورت د اخیستو شمیره لوړه ده او د ریاست خدمات محدود دي. پاکستان د غنمو د لیږد ټاکل شوې موده تمدید کړه. پاکستان له افغانستان سره د مرسته شوو غنمو د لیږد لپاره ختمه شوې موده تمدید کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی په لومړي سر کې هند ته 3 میاشتې وخت ورکړی و چې د پاکستان له لارې افغانستان ته مرسته شوي غنم او درمل ولیږدوي. دغه موده د مارچ په وروستیو ورځو کې ختمه شوې وه، خو دا چې دغه غنم لا پاتې دي نو هندي لوري ته 2 میاشتې نور هم وخت ورکړل شوی دی.
پاکستان ویلي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دغه اقدام کوي. تر دې وړاندې هند ویلي و چې موده ختمه شوې ده او زرګونه ټنه غنم لا هم په بندرونو کې پاتې دي. هند د نوي حکومت پر راتګ او په افغانستان کې د خوړو له کمښت سره هممهاله د 50,000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه چې 8 میاشتې کېږي د پاکستان د لوري د دغو غنمو په لیږد کې ډول ډول خنډونه رامنځته کېږي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه د خبریالانو د نیولو وهلو او ټکولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یادې ادارې ویلي چې په تیرو 2 ورځو کې 4 خبریالان په افغانستان کې د جبر، زور او زیاتي سره مخ شوي دي. یادې ادارې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت څخه غوښتي چې د خبریالانو پر وړاندې د ظلم او زیاتي قضیو ته په جدي توګه رسیدګي او تعقیب شي. د راپور له مخې طالب ځواکونو وړمه شپه د آریانا نیوز پخوانی خبریال محب الله جلیلي نیولی او سخت یې وهلی دی. ویلسن وایي د نړۍ بې پامي او بشري ناورین دواړه د اندېښنې وړ دي. په افغانستان کې روان بشري ناورین د اندېښنې وړ دی. په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر راس ویلسن په تازه مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې روان بشري ناورین او د نړۍ بې پامي دواړه د اندېښنې وړ دي. د په خبره د نړۍ د ټولو خیریه بنسټونو او شتمنیو هیوادونو پام او اوکراین ته دی، نو افغانستان او دلته روان بشري ناورین یې هیر کړی دی. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې باید بشردوستانه مرستې ډېرې شي او اړ کسان د له لوږې او خوارځواکۍ وژغورل شي. هغه همداراز ویلي چې نړۍ د نوي حکومت کړنو ته متوجه ده او دوی ته پکار ده چې له نړیوالې ټولنې سره پر کړو ژمنو عمل وکړي او په حکومتولۍ کې پوره معقول چلند ولري. کندهار کې ورځ تر بلې جنایي جرمونه او غلاوې زیاتېږي. په کندهار کې د روژې میاشتې له پیل سره سم غلاو زور اخیستی چې د ښار په منځ کې د شپې لخوا له خلکو څخه غلاوې کېږي. په کندهار ښار کې د غلاو وروستۍ پیښه چې ثبت شوې لومړی غلا د روژې میاشتې په 5مه په عینو مین ښارګوټي کې وشوه چې د کندهار له سوپر سټور څخه 3 لکه افغانۍ غلا شوي. له هغې وروسته په سپین بولدک کې د موټرو له یو پلورنځي څخه 4 لکه پاکستانۍ کلدارې غلا شوي. کندهار ښار چې د اوسني حکومت د تصمیمونو مرکز بلل کېږي ورځ تر بلې پکې ناامني، جنایي پیښې او غلاوې زیاتېږي. په کندهار کې د غلاو د زیاتوالي په اړه د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د وزګارتیا او بېوزلۍ له امله ډېر وګړي له مجبورۍ غلا ته مخه کوي. د کندهار ښار د 3مې ناحیې اوسېدونکی زلمی وایي چې مخکې د ترور، چاودنو، بریدونو او جګړو ویره وه، خو اوس د غلاو ویره زیاته شوې ده. درنو کتونکو د دې ساعت خبرونه در همدې ځای وه. تر بیا خوشحاله شېبې. د الله پامان.